په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم قدرمنو دوستانو. نن تاسو سره بیا د یو جعلي پیر یو داسې ویډیو شریکوم چې د هغه خواته یوه ښځه ورغلې ده او هغه د دغه ښځې سره د بدکارۍ کولو کوشش کړی دی چې دغه ویډیو ترې همدغه ښځې جوړه کړې ده او په سوشل میډیا باندې وایرل کړې ده، صرف د دې لپاره چې د دغه پیر اصلي څیره او د هغه شکل خلکو ته وښیي. نو که تاسو دغه ویډیو کتل غواړئ او په دې مکمل واقعه باندې ځان خبرول غواړئ نو موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، دا واقعه په کراچۍ کې شوې ده چې یو پیر چې د تعویض په نوم باندې به ښځو ته علاج کولو او ویل به چې زما په تعویض کې دومره اثر دی چې هغه داسې کارونه کوي چې هغه کارونه ناممکن وي. ښکاره خبره ده چې په داسې کارونو کې ډیره زیاته ګناه هم وي، ځکه چې الله تعالی هر څه کوي او څوک هم چې دغسې دعوې کوي چې زما تعویض دا کار کوي او یا زه د خپل تعویض په طاقت سره داسې کارونه کولی شم چې هغه ناممکن وي، نو یقینا چې دغه د شرک خبرې دي، ځکه چې هغه کارونه الله تعالی کولی شي او بل څوک یې نشي کولی. همدغه پیر هم همدغسې کارونه کول چې دغه ته یوه ښځه ورغلې ده او د اولاد لپاره د هغه نه د تعویض یا د دم دعا کولو خواست کړی دی چې دغه پیر ورته په لومړي ځل باندې سختونه ورکړي او ورته ویلي وو چې ته یو ځل بیا راشه. کله چې دغه ښځه د پیر خواته دوباره څو ورځې پس ورغلې ده نو دغه پیر ورته ویلي چې ستا کار به وشي، خو که ته ما سره دغه ناروا کار وکړې ځکه چې د دغه نه علاوه هیڅ ممکنه نه ده چې ستا اولاد پیدا شي. دغه ښځې هم چالاکي کړې ده او د پیر نه ریکارډینګ کړی دی او هغه یې په ټولو خلکو کې په شرمونو شرمولی دی چې بیا د هغې نه پس پولیس هم راغلی دي او دغه پیر یې نیولی دی او د سخت سزا وعده یې کړې ده. درنو دوستانو، که د هر چا په خوا کې داسې جعلي پیران وي په کار ده چې هغوی بې نقاب کړي او خلکو ته یې وښایي، ځکه چې د داسې خلکو د لاسه معاشره بدنامه ده او د داسې خلکو د لاسه ښځې هم په عزت کې نه دي پاتې. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. ضرور زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو راتلونکو ویډیوګانو لپاره موږ سره واوسئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.